کم چې د پښتونخوا دي که نه هغه یې د باقاعده بربنډۍ ټولو کې نمبر 1 کنجران هغه دي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه شکیب افغان په باره کې دی. نو تاسو په سټارټینګ د ورکوټ شرط کلیپ هم سیو کړو. نو شکیب افغان سره چې دی نو د آینه د کنجرتوب اظهرچیمه ورسره ناست دی. نو اظهرچیمه چې دی نو شکیب افغان نه انټرویو اخلي. نو په انټرویو کې چې دی نو ورته څه خبرې وکړل نو دا تاسو په سټارټینګ کې دا کلیپ هم سیو کړو. نو شکیب افغان څه وینا یې کړې ده، هغې دا وینا کړې ده چې ټولو نه اولنۍ چې خبره یې کړې ده نو وایي د پښتونخوا چې کوم ډایرکټران پروډیوسران دي او شاعران دي چې کوم نو بیا هغې نه علاوه سټوډیو والا دي ټولو نه غټ بې غیرت او کنجران دي. نو دا خبره کړې ده هغه ولې کړې ده نو ځکه ورته کړې ده چې د هغې به ډیمانډ و. نو دی چې دی نو دا خبره په دې خپل ویډیو کې وضاحت یې کړی دی چې د هغې ډیمانډ د دې جسم نو دې نه به بدن غوښتلو نو ځکه به مخکې به ورته به چې دی نو پروموټ کوله به مخکې به ورله ګانا به ورله لیکله، بیا هغې نه علاوه شاعري به ورته ښه تیار کوله. سټوډیو والا چې کوم دی سټوډیو کیمرامین چې کوم دی نو کیمره به نو وایي چې دی نو کیمرامین شاعر چې کوم دی چې کوم شاعري لیکي سندرغاړی نو دا خو به په خپله سندرغاړی و. نو وایي چې دی نو لاندې نه واخله بره پورې ټول کرپټ کسان دي. نو خبره داسې ده نو تا ته څه حاجت او څه ضرورت و ته بیا دې فیلډ ته راځې. ښه درته پته ده دې نه مخکې چې دی نو تا نه مخکې یو څو ستا خویندې راغلي وي هغې هم دا خبرې کړې وې چې په شوبز کې دا کار دی دا غلط کارونه چلیږي، بیا د پروډیوسر ډیمانډ وي د ډایرکټر ډیمانډ وي نو د ټولو ډیمانډ بیا پوره کول بیا ډېر مشکله شي. نو چې د هغې ډیمانډ پوره کول مشکل شي نو بیا تاسو دې فیلډ ته څه دپاره راځئ چې تاسو مقصد څه دی. اول خو تاسو د هغې خبره ومنئ چې څه درته ډیمانډ کې تاسو وله پوره کوئ. هغې نه بس څه ټایم ستاسو ویلیو ډاون شي نو بس تاسو بیا راځئ په سوشل میډیا باندې دا پروپوګنډې کوئ چې فلانکي کس داسې و هغه ما نه دا ډیمانډ کړی و ده ما نه دا ډیمانډ کړی و. نو دا خو خبره غلطه ده. نو په سټارټینګ کې تاسو وله کلک جواب ورکړئ، په مخ باندې وله سپېډه ورکړئ نو بیا آینده دپاره چې دی نو دا ډیمانډ خبره ختمه شي. نو شروع کې تاسو د هغې هره یوه خبره منئ او بس آخره کې چې ټایم راشي نو اوس څه ووایم دوستانو بیا به خبره خو بده راځي په دې باندې به بده لګي. نو څه وکړم مجبوري ده خبره کول پکار ده. شروع کې تاسو چې دی نو په سر باندې خېجولي وي بیا وروسته چې دی نو تاسو وایي نه نه دا نه کېږي نو بس بیا درته وایي کور ته ځه ګیټ آوټ. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و انشاءالله ډېر زه تاسو سره یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان والسلام.